كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه او د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه دا ده چې مؤمن باید همیشه د رب العالمین شاکر بنده وي او د الله سبحانه وتعالی نعمتونه په ځان باندې شماري، ځکه چې الله سبحانه وتعالی ډیر نعمتونه په انسانانو، بندگانو، مؤمنانو باندې کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله سبحانه وتعالی نعمتونه شمارئ نو دا نشئ شمارلی. ولې؟ لکثرة فضله ونعمه وكرمه. ځکه د الله سبحانه وتعالی نعمتونه، د الله سبحانه وتعالی فضل، د الله سبحانه وتعالی احسان دا ډیر زیات دی چې انسان نشي کولی چې هغه ټول په شمار کې راګیر کړي. دنیوي نعمتونه، اخروي نعمتونه، ظاهري نعمتونه، باطني نعمتونه، مالي نعمتونه، ټول نعمتونه د الله سبحانه وتعالی طرفه دي. رب العالمین فرمایي: وما بكم من نعمة فمن الله. تاسو باندې چې هر یو نعمت شوی دا ټول د رب العالمین د طرفه شوی. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو ټول نعمتونه ما درکړي او که تاسو د رب العالمین نعمتونه شمارئ نو دا په شمار کې نشي راګیرولی. خو انسان چې دی دا ظالم او کافر دی. هغه انسان چې د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو باندې اعتراف نه کوي، د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو نه انکار کوي، نو دا انسان ظالم او کافر انسان دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دو داسې نعمتونه دي چې ډیر انسانانو پکې تاوان وکړه. یو د هغې نه روغ صحت دی او بل زما عزتمندو فارغه وخت دی چې د انسان سره په دې کې د رب العالمین عبادتونه پکار دي، په دې کې د خپل رب سره تعلق قایمول پکار دي، په دې کې د آخرت تیاری پکار دی. الغرض د الله سبحانه وتعالی بشماره نعمتونه دي، نو د دې نعمتونو شکر ادا کول دا په موږ او تاسو باندې لازم دي، او د دې نعمتونو شکر ادا کول دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده، د ایمان په څانګو کې یوه مهمه څانګه ده، د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایماني سرمایه کامله کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.